سلام، وخت مو بخیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد اسحاق رحماني یم. د زابل ولایت د ورزش امریت مالي ملاتړ د والیبال فدراسیون له لوري په مرکز قلات ښار کې د 9 لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې 8 ورځې به دوام وکړي. د پیل لوبه د شیخ متي بي او ولایتي روغتون بي لوبډلو ترمنځ وشو چې د شیخ متي بي لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیال مات کړ. د یادو سیالیو موخه د والیبال ورزش ته وده ورکول دي. د هیواد د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د سوکوهنې فدراسیون له لوري د کابل په کچه د 80 څخه زیاتو کلبونو د 114 ورزشکارانو ترمنځ د سوکوهنې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو په مختلفو وزنونو کې ترسره کیږي او په پایله کې به له تنکیو ځوانانو څخه د کابل په کچه 26 ورزشکاران لومړی او دویم مقامونه ترلاسه کړي او په راتلونکي کې به د کابل په استازولۍ په ملي سیالیو کې ولوبېږي. باید یادونه وشي چې د دغه سیالیو په مراسمو کې د بیات فدراسیون رهبرۍ روزونکو لوبڅارانو او ورزشکارانو ګډون کړی و. په کابل کې د بدن روزنې او ورزش عمومي ریاست په 1500 کسیز ورزشي جمنازیم کې د بدن ښکلا او فټنس ملي لوبډلې د غوراوي او د مستر افغانستان 14 پړاو سیالۍ د کابل ورزشکارانو په لومړي مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. دغه سیالیو د پای په مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی، د بدن روزنې او ورزش عمومي ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختري، رئیسانو، ورزشي مشاورینو، د مشورتي بورډ غړو، ورزشکارانو او د ورزش مینوالو شتون درلود. په دغه سیالیو کې د 19 ولایتونو 695 ورزشکارانو ګډون درلود چې د بدن ښکلا په برخه کې په 10 وزنونو کې له 55 څخه تر 100 کیلو او د فټنس په برخه کې له 180 څخه تر 180 سانتي متر ورزشکارانو سیالي ترسره کړې. د زابل ولایت د ورزش امریت له لوري د محلي او عنعنوي لوبو د راژوندي کولو په موخه د خوسي او توپډنډي سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې لومړی د خوسي لوبو وشو چې په پایله کې د لابدریا لوبډلې ملادین لوبډلې ته د 2 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه. همداراز د توپډنډي په سیالۍ کې بیا د بازار لوبډلې خرواريان لوبډلې ته د 2 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه. سیالۍ وګټله. په کابل کې د بدن روزنې او ورزش عمومي ریاست په 1500 کسیز ورزشي جمنازیم کې د بدن ښکلا او فټنس ملي لوبډلې د غوراوي او د مستر افغانستان 14 پړاو سیالۍ د کابل ورزشکارانو په لومړي مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. دغه سیالیو د پای په مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی، د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختري، رئیسانو، ورزشي مشاورینو، د مشورتي بورډ غړو، ورزشکارانو او د ورزش مینوالو شتون درلود. په دغه سیالیو کې د 19 ولایتونو 695 ورزشکاران ګډون درلود چې د بدن ښکلا په برخه کې په 10 وزنونو کې له 55 څخه تر 100 کیلو او د فټنس په برخه کې له 180 څخه تر مثبت 130 سانتي متر ورزشکارانو سره سیالۍ وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي پاکستان سره د راتلونکو یو ورځنیو 3 سیالیو د ترسره کېدو په موخه سریلانکا ته روان شول. د کرکټ ملي لوبډله به د روانې اګست میاشتې اوږدو کې سریلانکا کې پاکستان سره 3 نړیوال یو ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټال سیالیو په نیمه پایلوبه کې د کوربه هیواد تایلند فوټسال ملي لوبډلې په وړاندې ولوبېږي. د یادونې وړ ده چې د تایلند فوټسال ملي لوبډلې د اسیا د فوټسال په 4 پیاوړو غوره لوبډلو کې راځي. د
د فارس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي دي چې بارسلونا مدافع کلیمنټ لانګیل له ټوټنام سره د یوځای کېدو لپاره لفظي هوکړې ته رسېدلې او هغه به د 3 کلن تړون له مخې ټوټنام ته ولاړ شي. د لالیګا اړخ د لینګلیډ لپاره د 15 میلیونه یورو په لټه کې دی، کوم چې ټوټنام د تادیې هیڅ اراده نه لري. ځینو سرچینو اعلان وکړ چې بارسلونا نورو کلبونو لکه میلان ته د لینګلیډ وړاندیز کوي. د دې وضعیت سره سم ټاټنام کولی چې لینګل وګوري چې بل کوم ځای ته ځي، یا شاید بارسلونا یوازې هڅه کوي چې ټوټنام د قوي حرکت لپاره وهڅوي.